سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زما د نن ورځې لوست دی دریم لوست، د ټولګي لوست. دریم لوست د ټولګي لوست. سلام شاگردان عزیز، امیدوارم که همه‌تان خوب و سر حال باشید. شاگردان عزیز، باز هم استاد زبان پشتویتان هلال احمد مهرس هستم. شاگردان عزیز، درس امروزی ما است د ټولګي لوست، آموزش صنف. شاگردان عزیز، قبل از این که درس جدید را آغاز کنیم، یک مرور به درس قبلی میکنیم. شاگردان عزیز، درس قبلی ما چی بود؟ درس قبلی ما حروف سوچه زبان پشتو بود. شاگردان عزیز، در زبان پشتو ما چند حروف سوچه داریم؟ در زبان پشتو ما 8 حروف داریم که به او حروف سوچه میگوید. او 8 حروف کدام حروف است؟ شاگردان عزیز، حروف ت، ز، حروف ت، حروف خین، حروف گ، حروف ر، حروف نون و حروف دال هستند. شاگردان عزیز، درس امروزی ما که است د ټولګي لوست. زموږ د نن ورځې درس دی د ټولګي لوست. مخکې له دې نه چې د نن ورځې لوست پیل کړم، لومړی تاسو ته د دغې لوست د اهدافو په اړه وایم چې دغې لوست موخه څه ده. ګرانو زده کوونکو، زموږ د دې لوست موخه دا ده چې تاسو زده کوونکي، تاسو د دري سیمو یا د دري ژبو سیمو زده کوونکو لپاره د پښتو ژبې زده کړه ده. شاگردان عزیز، هدف درس امروزی ما این است که شما بتوانید زبان پشتو را بیاموزید. جملات پشتو هستند. شاگردان عزیز، ببینید اول شروع از چی میکنیم؟ شروع از سلام علیکی. السلام علیکم. ستړي مشئ، جوړ اوسئ. زما نوم ایمل دی، زه ستاسو د پښتو ښوونکی. السلام علیکم معنا سلام. ستړي مشئ، مانده نباشین. جوړ اوسئ معنا جوړ باشین. زما نوم ایمل دی، اسم من ایمل است. زه ستاسو د پښتو ښوونکی یم. ما استاد زبان پشتویتان هستم. ببینین ب. زما نوم بریالی دی. زما نوم زلمی دی. زما نوم نجیب دی. زما نوم توریالی دی. زما نوم بریالی نه دی. زما نوم زلمی نه دی. زما نوم نجیب نه دی. زما نوم توریالی نه دی. زه بریالی یم. زه زرغونه یم. زه سلمی یم. زه نجیب یم. زه بریالی نه یم. زه زرغونه نه یم. زه زلمی نه یم. زه نجیب نه یم. ګرانو زده کوونکو، وګورئ اوس د دغې ترجمه درته کوم. زما نوم بریالی دی. اسم من بریالی است. زما نوم زلمی دی. اسم من زلمی است. زما نوم نجیب دی. اسم من نجیب است. زما نوم توریالی دی. اسم من توریالی است. زما نوم بریالی نه دی. اسم من بریالی نیست. زما نوم زلمی نه دی. اسم من زلمی نیست. زما نوم نجیب نه دی. اسم من نجیب نیست. زما نوم توریالی نه دی. اسم من توریالی نیست. زه بریالی یم. ما بریالی هستم. زه زرغونه یم. ما زرغونه هستم. زه زلمی یم. ما زلمی هستم. زه نجیب یم. ما نجیب هستم. زه بریالی نه یم. ما بریالی نیستم. زه زرغونه یم. نه یم. ما زرغونه نیستم. زه زلمی نه یم. ما زلمی نیستم. زه نجیب نه یم. ما نجیب نیستم. ببینید شاگردان عزیز، اینجا ما 2 قسم جمله داریم: جملات مثبت و جملات منفی.
ببینین جملات مثبت معنا یم، جملات مثبت یم یا دای. جملات منفی نیم یا ندای. یم معنا هستم، دای معنا است. یم چی معنا میده؟ یم معنا هستم. دای چی معنا؟ معنا است. نیم معنا نیستم. و ندای معنا نیست. شاگردان عزیز ببینید، من برای شما آل جملات نوشته میکنم. مثال جمله رو ببینید. ز استاد یم. ما استاد هستم. ز استاد یم. ببینین کلمه یم. ز استاد یم کلمه یم است. ما میگم ز استاد، ز شاگرد نیم. ز زدکونکی نیم. ز شاگرد نیم. ز شاگرد نیم یعنی ز زدکونکی نیم. د شاگرد په ځای مونږ په پښتو کې څه شی لیکو؟ زده کوونکی لیکو. بجای شاگرد در پښتو چی نوشته میکنیم؟ زده کوونکی. مثال ز زده کوونکی نیم. ببینین اینجا گفتیم ز استاد یم، کلمه یم معنا هستم. ز ببینین ز زدکونکی نیم، ما شاگرد نیستم. کلمه نه برای ما جمله ما را چی میکنه؟ منفی میکنه. مثال من براتون میگم دا تور مارکر دی. دا تور مارکر دی. این مارکر سیاه است. دی چی مانا؟ دی مانا است. این مارکر سیاه است. اگر بگویم دا مارکر شین ندی، این مارکر سبز نیست. این مارکر سبز نیست. ندی مانا نیست، دی مانا است. ببینین مثبت منفی. اینجا جمله ما مثبت است، یم یا دی. و نیم یا ندی این جملات چی است؟ جملات منفی است. شاگردان عزیز ببینین اگر ما بگویم باران دی، باران دی، ببینین بسیار کلمه ساده. باران دی چی مانا؟ باران دی. باران دی مانا است. باران دی. اگر بگویم باران ندی مانا نیست. حالا شاگردان عزیز به کتابتان بیاین چی میگه؟ زمانم، زمانم بریالی دی. اسم من بریالی است. دی مانا است. زمانم مانا اسم من. زمانم اسم من. بریالی زمانم بریالی دی. اسم من بریالی است. اگر بگویم اسم من بریالی نیست، نیست مانا ندی.
ببینید شاگردان عزیز، اینجا مثال ما یک جمله داریم. چی است؟ زمانوم بریالای دی. همین جمله را به منفی که تبدیل میکنین فقط ندی بگوین. اگر اینجا مثبت است یم، یم امرایش نیم بگوین منفی میشه. شاگردان عزیز، شما کلمه یم، نیم، دی، ندی به خاطر از این 5 جمله شما بنویسید که در او جملات مثبت باشه، کلمه یم آمده باشه، یعنی هستم. 5 کلمه بنویسید که نیم آمده باشه، کلمه منفی، جمله منفی بنویسید. همچنان بنویسید دی، کلمه دی مثبت، و همچنان کلمه ندی منفی را بنویسید. شاگردان عزیز، این 20 جمله میشه. 5 جمله، 5 جمله، 5 جمله و 5 جمله. قرآن زکون کو 15 جمله ولی که چی پاگی که دیم کلمه راغلی وی، لکه ز یو حلق یم، ز مسلمان یم، ز د افغانستان یم، ز شاگرد یم، ز سوارلس کلن یم. مثال جملی جوڑی کی چپائی که یم رسی، او 15 جملی جوڑی کی چپائی که نیم رسی، 15 جملی جوڑی کی چی دای رسی، 15 جملی جوڑی کی چی ندای رسی. قرآن زکون کو داست تاسی دن داده، تاسی بدا سر ترسوی. قرآن زکون کو اگوری یو زل بیا هم زت استا در نن روزی درس وایم ترسوس تاسی سم از دسی. اگوری السلام علیکم مانا سلام، ستری مشی مانا مانده نباشید، جول وستی مانا خوب باشید. زمانم ایمل دی، اسم من ایمل است، زستاسی دی پختو خوبن کیم. اگوری زمانم بریالای دی، زمانم ظلمی دی، زمانم نجیب دی، زمانم توریالای دی، زمانم بریالای ندی. اگوری ندی منفی، یم مثبت، نیم منفی کی. لکه ز بریالای یم، ز بریالای نیم، یو مثبت ده بل منفی دی. قرآن زکون کو زمونگ الوست په همدې زی پای ته رسیږي. تر بیا لسته پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای پامان.